د بامیانو یو شمېر ښځینه صنعتګرې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار له کمرنګه کېدو شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د کورنیو تولیداتو بازار بهرنیو توکو نیولی چې له امله یې د دوی بازار زیانمن شوی دی. نازیه حسیني چې په بامیانو ولایت کې د لاسي صنایعو مرکز لري وایي په تیر کې کارونه ښه وو او لسګونه ښځې ورسره په کار بوختې وي. د هغې په وینا په دې وروستیو کې پیرودونکي له لاسه ورکړي او د دې په ګډون دغه ولایت کې ښځینه صنعتګرې په خراب اقتصادي وضعیت کې دي. خارج از کشور صادرات نداریم. ما صنایع دستی اعمال مثل لباس‌های هزارگی که میاریم تا اندازه 12,000 یا 18,000 که مدوزه خانمات از ما من پیش از ما امسال فروش نشده. زیبا ولیزاده بله ښځینه سوداګره ده. وایي یو شمېر ښځینه سوداګرې زیانمنې شوي او د ټولو کاروباري میرمنو کارونه له رکود سره مخ دي چې زیاتره یې ورځني لګښتونه هم نشي پیدا کولی. فعلا خو تولید خارجی نداریم، مثلا که بریم تولید کنیم لباس جور کنیم در اونجا صادرات داشته باشیم نداریم. فعلا در خود بامیان که لباسایی که فرمایشی میدوزیم دیگه، لباس که ما اینجور مدوزی رو جرمه میده میکنیم در دکان به خاطر فروش میمونیم. این کار خانمای بامیان است که سرش کار میکنیم. ښځینه سوداګرې له مسؤلینو مرسته کوونکو نهادونو خپلو تولیداتو ته د خرڅلاو د داخلي بازار سربیره د نړیوال بازار موندنې او د دوی ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د ملاتړ غوښتنه کوي. خواستم این است که همچون برنامه‌هایی را زیادتر کنه، مدتش را، یا بر زنها بیشتر که فعالیت بیشتر باشه که به جهان یا به کشورهای دیگه ما دیده شویم که ما چه قسم فعالیت داریم در افغانستان یا چه قسم پیشرفت‌های در افغانستان وجود دارد. د اقتصادي چارو شنونکي بیا د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په موخه له خلکو غوښتنه کوي چې د بهرنیو تولیداتو د کارولو پر ځای د خپل هیواد له تولیداتو ګټه واخلي.